بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ اوس د مفتي طیب الرحمن صاحب سره ولاړ یو او د هغوی نه د مناظر اسلام وکیل احناف مفتي محمد ندیم محمودي صاحب په باره کې یو څه تپوسونه کوو. مفتي صاحب تاسو نوې صورتحال چې کوم اوس دی هغه تاسو بیان کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دې وخت کې زه په الارج کې پېښور کې تقریبا ما سره 20 منټه د پاسه 3 بجې دي او د مفتي صاحب د ګولو ویشتلو چې کوم خبر بیګا راغلی دی نو اکثر مرګري د هغې حقیقت نه هم نه دي خبره او زموږ مرګري بار بار تنګوي او د هغې نه تپوسونه کوي چې یاره د مفتي صاحب متعلق راته کامل خبر راکوي. نو زه د ټولو مرګرو چې دا پیج لایک کړی دی او هغې دا ګوري د هغې په خدمت کې دا درخواست کومه چې صرف د دعاګانو ضرورت دی. الحمدلله چې کوم زموږ مد مقابل دی او راغلی دی کوم مقصد یو په هغه مقصد کې الله نه دی کامیاب کړی او مفتي صاحب باندې څو ګزارونه او ډزې شوي دي په هغې کې یو په لاس باندې هم لګېدلی دی په خپه باندې هم لګېدلی دی او یو ګولی چې کوم دی هغه راغلی دی په دې مری باندې دا کوم توړتوړي چې دی نو په دې کې هغه سورې شوی دی خو به هر حال هغه هم د خطرې خبره نه ده. بیګا تقریبا په دې الارج کې 17 ډاکټران راجمع شوي دي او هغې هم وی چې یاره دا خو یو عجیبه انداز سره بچ شوی دی. انټي والا هر یو چې څومره خپل خپل ډاکټران دي هغه ټول راغلي او هغې دا وویل چې الله جل شانه دوی ډېر په نازک ځای کې د هغه نازکو رګونو نه الله جل شانه ساتلی دي او هېڅ قسمه رګ یا پلا یا څه دغه پکې نه دي کټ شوي. نو تاسو ته دا اطمینان درکوو چې الحمدلله زما بیګا مفتي صاحب سره خبرې نورو ملګرو هم شوي دي زما اوس هم سهار مې سره خبرې شوي دي اوس هم الحمدلله مفتي صاحب هغه په خیر خیریت باندې دی خبرې کولی شي او ګرځېدی را ګرځېدی هم شي هر یو کولی شي. خو ملګرو ته درخواست دا دی چې یو خو راځئ مدلته کې ځکه چې د ملاقاتونو ترتیب نه برابرېږي او دویمه خبره دا ده چې صرف دعاګانې کوئ دعاګانې ضرورت دی او انشاءالله چې سهار هم ډاکټران ووایي چې بس جنکو یې څه خبره نشته خو بیا ملګرو ویل چې خیر دی 100 منټو دپاره 100 ګنټو دپاره به پاتې کړو. نو هېڅ قسمه ملګرو سره او غلط خبرونه چې څومره شایع کېږي نو د هغې نه یو طرف ته اوسئ. بعضو لیکلي دي چې په زړه باندې لګېدلی دی بعضو لیکلي چې هغه هم شهید شو. نه الحمدلله هېڅ قسمه خبره نشته دی. ستاسو سره څونه وخت مخکې ملاقات وشو؟ اوس لږ مخکې م راووتو سهار هم راغلي سهار هم سره ملاقات شوی دی. الټراساونډ دپاره یې بوتلی و چې د مرۍ کې څه قسمه خبره عمره خو نه ده پاتې شوې څه رګ مګ نو هغه م رالو بلکل صفا دی الحمدلله او هماغه صاف دی څه خبره پکې نشته. نو ملګري دي هغه غلط فهمۍ کې هم نه مبتلا کېږي او بار بار د ملګرو سره رابطې یو منټ هم لګي اوس تېرې وروته الحمدلله راکړو دی یې خوشحالۍ نه به ولا څه مو باسه کې دا مو وکړه الحمدلله باطل بل مقصد کې ناکام